راپورونو له مخې دوحې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او لوړ رتبه پلاوي د سفر سره سم قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نور مهمو ادارو استازي هم رسیدلي دي. د رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا یو عالی رتبه ډیپلوماتیک پلاوی به نن او سبا په قطر کې د افغانستان د نوي حکومت د یو لوړپوړي پلاوي سره وګوري چې مشري د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزیر ملا میرخان متقي پخپله کوي. راپور زیاتوي د امریکا په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت او USAID او نورو ادارو مهم مامورین شامل دي. پرون د افغان حکومت لوړ رتبه هیئت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په مشرۍ قطر هیواد ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته ویل شوي چې دغه هیئت په د قطر هیواد له چارواکو یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د هیواد په اوسني سیاسي وضعیت او اړیکو خبرې وکوي. پر ټول افغانستان کې د اسلامي امارت تر بشپړ واکمنۍ وروسته دا لومړی رسمي لیدنه ده چې د امریکایي حکومت له استازو سره ترسره کیږي. د امریکایي پلاوي په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې او استخباراتو ادارې شامل دي، خو په دغه پلاوي کې زلمی خلیلزاد شتون نه لري. د افغان حکومت د پلاوي په ترکیب کې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي